والد صاحب مې د خدای پاک وبخښي تاسو دې مشرانو لیدلې دي ټول هغه ډېر حساس و هغه به وایي چې د ما په شا باندې مچ کیني ما ته پته لګي چې دا مچ کېناست هغه به وایي د مچ غول ما ته د کوه قاف غر ښکاري دا بد انسان دی هغه حساس وي حساس شپږم حس ورته ډاکټران وایي ډېر حساس ما ته وی بچې په جون کې چا نیم دوکه کړی و یو ځل یو سړي دوکه کړی پېښور کې روان یو سړی مخې ته راغی ښه تورې چشمې چولې وې کوټه یې چولې وو بوټان یې چولې وو قراقوري ټوپۍ په سر وه او مخې ته راغی راته او حضرت السلام علیکم داسې په غټه والو په درود څنګه یې طبیعت څنګه دی ما وی خیر قبلګاه صاحب محترم یو نه وي چې ښه دی که نه پته خو پېژندې دی چې پېژنې خو نه که قبلګاه صاحب محترم ما وی ښه دی طبیعت ښه دی مونږ د هغې ډېر خدمت کړی دی دا یاره وي ما دا اندازه واخیسته چې دا مې د والد صاحب څوک شاګرد داسې فارمولې استعمال ما وی چې دا مې د والد صاحب ښه طبیعت ښه دی خیر دی تاسو څنګه یې ښه یې کاروبار ښه دی لکه داسې خبرې کولې چې ما دا ذهن ته راغله چې دا زمونږ ښه قریبي دوست دی او د داجي مې شاګرد دی راځه ډوډۍ راباندې ما وی نه جي نه سوال نه پیدا کېږي مونږ ستاسو ډېرې نمکې خوړلې دي ستاسو سره ډېرې ډوډۍ خوړلې دي ستاسو د والد صاحب او تاسو دا نه ډوډۍ وی صاحب سلاطین هوټلو پخوا په پېښور کې اوس هم شته قیمتي هوټلو هغې ته یې بوت نه خورم وی نه خامخا به درباندې ډوډۍ خورم دا غوښې راوړه دا راوړه دا راوړه دا راوړه دا راوړه یا لکه بس ته وي که نه وی ډوډۍ هغه مو خوړه ما مو خوړه ښه بنا ډوډۍ راباندې وکړه وی ما ته وایي چې دلته یو سکریم دی یو 2 منټه او هغه سکریم زه راغلم ما چې نه زه نه خورم بیا سوال نه پیدا کېږي وی سړی سکریم ورپسې پاڅېد او زه مېز ته ناست یم لاړ غیب شو غیب خدای سړی به کله راځي هغه بیره راغی وي ته بس پاسې نه وي ما چې زما ملګری سکریم له تللی دی راځي بیا راغی وي پاسې نه ما چې زما ملګری کوم دی ته سکریم له تللی دی یاره پاسې وی دونه پیسې کېږي بل یې ماله راوړ لوښي اوچت کړل واوره وایي چې پلیټ یې اوچت کړه او پته نه لګي چې دې سپېره د پلیټ لاندې دا کاغذ کم لیخاو دی وایي چې پلیټونه لوښي یو ډول پلیټ یې اوچت کړه نو د پلیټ لاندې کاغذ پروت و چې کاغذ مې اوچت کړه په هغې کې لیکلي و چې موږ سره ګرځې دا مزې به کوې موږ سره ګرځې دا مزې به کوې بلا پیسې مې بل مې ورکړه او بس راکوږو قراقي ډوډۍ مې سره کړې ده ګیره یې دننه منه اوږده ده سهار به د اشراق مونځ هم کړي امینه تهجد به هم کړي او صاحب ګیره به په بادامو غوړه کړي او خوشحاله به و په خېټه به یې لاس چې زه سړی مې و